بسم الله الرحمن الرحیم. زه مویس په نوې ویډیو کې به تاسو ته یو دوه داسې ویب سایټ ښیم چې به تاسو په روزمره ژوندۍ کې خامخا په کار راځي. نو دا دوه ویب سایټ کمی دي. اولنی نمبر چې کوم ویب سایټ دی څنګه موږ د خپل ایمیج نه بیک ګراوند لري کولای شو. د خپل تاسو سره یو تصویر دی هغه تاسو بیک ګراوند لري کولای شئ. یو تاسو خپل تصویر نه تاسو په تصویر کې چرته لیپټاپ ته یا تاسو په تصویر کې چرته بل څه شي دا غینه بیک ګراوند لري کوي یا بوتان دی یا ټیبل دی دا غینه بیک ګراوند لري کوي. نو هاتم لري کولای شئ او په یو کلیک باندې ډیر اسانه طریقه ده. ډیر ځکه خلک remote.bg استعمالوي او پاره کې یو دا چل دی چې کله په موږ تصویر اپلوډ کړو یو ولا سایز کموي د سایز کمولو سره کچر تاسو تصویر ډاونلوډ کوئ تاسو په ایچ ډی کې نشئ ډاونلوډ کولای. کله چې په ایچ ډی کې ډاونلوډ کوئ بیا تاسو ته پیډ سبسکرپشن واخلئ. نو دا ویب سایټ بالکل پر دی او تاسو په خپل مرزي سایز هم غټولای شئ بل تاسو بیک ګراوند هم لري کولای شئ. نو اولنی نمبر دا ویب سایټ د خیم دویم درته بیا دا بل خیمه. تاسو ویډیو پورو ګورئ ویډیو سکیپ نه کړئ. ویډیو کې مخکې زوغ کچې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ شیر هم کړئ. نو راشئ ګوګل کروم ته سرچ کړئ pickwish.com. pickwish تاسو سرچ کو تاسو په اول نمبر کوم دا ویب سایټ ښکاري دا اوپن کړئ. دلته تاسو خپل ایمیج اپلوډ کړئ دا تاسو ته ښکاري پلیز کې خپل ایمیج اپلوډ کړئ. ایمیج هم اپلوډ کو زه خپل تصویر اپلوډ کوم تاسو به اوس وایي نه زموږ تصویر نه د بیک ګراوند څنګه لري کړئ. زموږ د تصویر د نه بیک ګراوند لري کوم زه پاتې شم د پتا خپل تصویر دلته اپلوډ کړئ لیدئ شئ تاسو لیدئ شئ صرف زما تصویر پاتې شو باقي چې زما سره کرسي او ټیبل یا دیوالونو یا بل غمله دا رن ټول لري شو. دا شان تاسو د خپل تصویر نه بیک ګراوند لري کولای شئ پوره تصویر تاسو سره تاسو دغه بیک ګراوند لري کولای شئ. دا شان زه په یو بل تصویر ټرای کوم ما اپلوډ کو تصویر په پروسیسینګ کې دی دا دلته تاسو پر ریزولټ تصویر کې لیدئ شئ ټیبل له په ټیبل له پاسه لیپټاپ ته خواته موبایل پروت دی دلته سره نیوز پیپر دی. نو دغه شان تاسو د خپل تصویر نه بیک ګراوند لري کولای شئ. وزر کوم دویم ویب سایټ یې هغه ډېر د کمال ویب سایټ دی. تاسو تصویر وستلو اخوا تاسو سره یو داسې شی راغلی دی چې هغه تاسو نه خو مثال کې یاره سره د کچري ډرم راغلی دی بل داسې شی راغلی چې تاسو نه خو اوای کړه تصویر کې دا نه وي د تصویر ډېر ښکلی دی ما به چاته سوشل میډیا ته اپلوډ کړی یا مې د چا سره شیر کړی چاته به مې لېږلی دا شی د تصویر نه موږ یو ابجیکټ څنګه لرې کولی شو. د هغې لپاره تاسو ګوګل کروم ته لاړ شئ او سرچ وکړئ. دا تاسو په موبایل کې هم سرچ کولای شئ او په لیپټاپ کې هم سرچ کولای شئ. دا ټیپ سکرین ریکارډینګ په لیپټاپ کوم زه به تاسو په لیپټاپ کې کوم. تاسو به سرچ کړئ magiceraser.io. کله چې تاسو میجیک اریزر سرچ کړئ تاسو په اول نمبر کې ویب سایټ ښکاره شو magiceraser.io په دې باندې کلیک کړئ. دا ویب سایټ به اوپن کړئ دلته تاسو ته ښکاري ډریګ ایمیج هیر اور کلیک ټو اپلوډ دې باندې به کلیک کړئ. تاسو سره په ګیلری کې کوم تصویر دی هغه اپلوډ کړئ. اپلوډ هم کو زما سره دا لیپټاپ ولا تصویر دی زه وسوم چې زما سره دی پکې دا موبایل ورک شي. تاسو ته ښکاري په تصویر کې دا لیپټاپ شو دا پکې ټیبل دی دا پکې نیوز پیپر دا موبایل دی زم چې پر ټیبل باندې دا موبایل ورک شي تاسو خیال دی دا به تی لری کو دا سلیکټ کو دې ځکه تاسو د سلیکشن ټول نری کولای هم شي او ډبل کولای هم شي زوم کولای هم شي د دې ځکه نه تاسو سلیکټ کو راشنه کله په لپاره سره لاله اوس به تاسو په اریز باندې کلیک کړئ دا بل ټیم اخلي تاسو یې لری کوتی موبایل اوس پکې دا لک ګډ پاتې شوی د موبایل لا تور ټاکي دا تیم لری کو وستا دا مې تم لری کو اوس بالکل لیدل شي چې دا پته لګی چې په دې کې موبایل پروتو دغه شان تاسو د تصویر نه یو خاص ابجیکټ لری کولای شي. که دا ویډیو تاسو خو خوشوي ویډیو لایک کړئ شیر کړئ د خپل ملګرو سره او چینل سره سبسکرایب کړئ.